دا څنګه مونځ دی چې دې سود نه منې نه کړې غیبت نه یې منې نه کړې بستره دې م په شا کړې د تبلیغ کې م منډې وې ګاونډي م درنه تنګ دی د اهل تصوف په مجلسونو کې م ناسې او بیا هم په روزګار کې دروغ وې لګیا یې مه کوه ستا په وجه خلق دی تبلیغ ته بدګوري کنه مه کوه ستا په وجه خلق تصوف ته غلط نسبت کوي مه کوه ستا په وجه خلق د مولانا صاحب مدرسې ته سپک ګوري مه کوه ستا په وجه خلق اکابرو علماو ته غلط نسبت کوي مه کوه واپس شه ته به د دین او اسلام ترجماني کوې واپس شه د ننګ او غیرت زندگی پکار ده ختم کئی دا دا بے غیرتی ماحول مڑشا اسی مڑکے گے کنا کلے مڑشخا دا اسی مڑکے گا چی خلق پٹ پٹ خان دی چی شکر دے چی مڑشو تا چی پیدا شوی تا جڑل خلق و خندل دا سی مڑشا چی تا خان دی و خلق جاڑی دا سی مڑکے گا چمری خو هم رچی سوک تاب در پسیو کا ممار شو ملڑم شچی پا مرگ دی سوک زلخکا مڑ جماعت کی تی خلق تنگو لاری تنگا کڑی وا شکر دے چی مڑ شو اس بے دی زامنو تا سوال منتو کو دوی ودا لار کولاو کی با پخپل د خپل ژوند سپرلی سیزلی ما کرلی دی ازغی د ځان د پاره الله ګیریم د ګناه په سمندر کې راوچت مې که ډوبېږم مددګار الله چې ته مې راوچت نه کې راوچتولو والا الله کله کله به ته پوهېږې چې زه په حقه یم که نه خیر دی لږه اوږه ښکته وړه که نه مشران وایي لوړه کله کله به لوړه جوورې ته راکاږي ټول عمرم بس دغه بغضونه وپالل دا نفرت دی دا بغض دی دا حسد دی د سرم په ډیران جګړه ده د سرم په پوله جګړه ده ماته پرون یو ملګری وایي مولانا صاحب وایي زما د دې خپل رور سره په یو سب کې مونځ کېږي او که نه ما یې ولې وی زه په پی ټی آی کې یم او دا چې دی دا په جمعیت کې دی وی زه چې مونځ کوم که نه بیا م وایي د ده سیټ ته نه ودرېږم وایي داسې اخوا مخ کمه دا مونږ یو سړي ته وویل شو وایي ځان له دوه څیزونه ځان له یو وغواړه دی ګاونډي له دوه وغواړه قبلیږي به انشاءالله نو بغض او حسد دومره انتها ته رسېدلی و سوچ یې وکړو چې ده سره به دوه یو ما سره به یو وي ما ته وګورئ داسې دعا یې وکړه دی بعضې سړي په دې بغض کې سمه پي ایچ ډي کړي داسې کاڼې دي جوړي کاڼې یو سړي ته یو ګنټه زارۍ او مینتونه وکړه مور نه خفه وخه موږ وایي دا ستا مور دا ستا جنت دی مه کوه ما ته یې مولانا صاحب وایي زړه مې ورته نه سپینېږي داسې دعا یې وکړه ځان له یو وغواړه ده له دوه وغواړه وایي یا الله ما په دې یوه سترګه ړوند که او دا ګاونډي مې په دې دواړو ړوند که لکه خو ځان له یو ګاډۍ وغواړه هغه له دوه وغواړه ځان له یو بنګله هغه له دوه الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب دا ستاسو نیکۍ داسې سوځئ لکه اور چې لرګی سوځئ دې مولي صاحب نه موږ تپوس کوو که نه مولي صاحب دې کوی ته مږه پرېوتې ده څه وکړو دا مولي صاحب به وایي مسله دا ده چې دا کوی پاک کوي دا مږه ناپاک څیز دی ښه اوس زه کوی پاکوم او مږه ترې نه راوباسم کوی به پاک شي منزونم کو سکون نہ ملاویگی جب دل میں خدا نہیں تو سجدے میں کس کی تلاش ہے کلی کی واده دی نو د ګانو بجانو د ډمانو بندوبست ورله سیب کړی دی او د هغوی نه داسې تاویږي ته به وایې که چېرته د زمانو فقهاو اولیاء راغلي دي د هغوی خدمت کوي دا دوپړي مار صاحب دی دا ربابي صاحب دی دا چې کوم دی هلکه د الله بنده دا خلق اعلانیه د خپل رب خلاف بغاوت کوي او ته ورسره پکې شرکت کې
تولې نه پوهېږې په دې خبره باندې چې په کومه ځمکه اعلانیه ګناه کېږي دا ځمکه الله ته سوال کوي الله ماله دومره طاقت راکړه اجازت راکړه چې ځان ته راکاږم د دوی د دې بې حیایۍ نه ماته ډېر تکلیف دی که نه ماته پرون یو ملګری وایي مولانا صاحب وایي زما د دې خپل رور سره په یو سب کې مونځ کېږي او که نه ما یې ولې وایي زه په پی ټي آی کې یم او دا چې دی دا په جمعیت کې دی وایي زه چې مونځ کوم که نه بیا م وایي د ده سیټ ته نه ودرېږم وایي داسې اخوا مخ کمه دا مونږ یو سړي ته وویل شو وایي ځان له 2 څیزونه ځان له یو غواړه د ګاونډي له 2 غواړه قبلیږي به انشاءالله نو بغض او حسد دومره انتها ته رسېدلی او سوچ یې وکړو چې ده سره به 2 او ما سره به یو وي ما ته وګورئ داسې دعا یې وکړه دی بعضې سړي په دې بغض کې سمه پي ایچ ډي کړي هسې کاڼې دي جوړي کاڼې یو سړي ته 1 ګنټه زارۍ او مینتونه وکړه مور نه خفه وخه موږ وایي دا ستا مور دا ستا جنت دی مه کوه ما ته مولانا صاحب وایي زړه مې ورته نه سپینېږي داسې دعا یې وکړه ځان له 1 غواړه ده له 2 غواړه وایي الله ما په دې یوه سترګه ړوند که او دا ګاونډي مې په دې 2 ړوند که لکه خو ځان له 1 ګاډۍ وغواړه هغه له 2 وغواړه ځان له 1 بنګله هغه له 2 الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب دا ستاسو نیکۍ داسې سوځئ لکه اور چې لرګی سوځئ د مولي صاحب نه موږ تپوس کوو که نه مولي صاحب دې کوی ته مږه پرېوتې دی څه وکړو دا مولي صاحب به وایي مسله دا ده چې دا کوی پاک کوي دا مږه ناپاک څیز دی ښه اوس زه کوی پاکوم او مږه ترې نه راوباسم کوی به پاک شي منزونم کو سکون نہ ملاویگی جب دل میں خدا نہیں تو سجدے میں کس کی تلاش ہے چرتناغ سجدی را پیدا کئی چرتناغ دردون را پیدا کئی پکم دردونوں کے چے پکم سجدوں کے چے رب نظر راضی کم خلقو چی سجدی بے کولی سیماهم فی وجوہهم من اثر السجودا دو رضی با پتہ لگے دا چی دش پید رب کائنات دیدار کڑے دے تولی نه پوهېږې په دې خبره باندې چې په کومه ځمکه اعلانیه ګناه کېږي دا ځمکه الله ته سوال کوي الله ماله دومره طاقت راکړه اجازت راکړه چې ځان ته راکاږم د دوی د دې بې حیایۍ نه ماته ډېر تکلیف دی که نه اخري خبره تاسو به وایئ چې مولانا سات کې وایي اخري خبره او بیا قصه شروع کړي یو مولانا صاحب به وایي اخري خبره کوم 1 ګنټه بیان به وکړم بیا به اخري خبره کوم بیا به داسې 1 ګنټه بیان وکړو دې منځ کې یو بابا ناست و پسې راپاڅېدو او کونټۍ ورسره وه د بعضې باباګان ګوره ډېر غوسه ناکي الله دې د دې مشرانو په عمر علم کې برکت واچي د دوی د دې ټیټې ملا ډېر قدر کوئ ښه د دې سپینو ډکو الله هم قدر کوي نو موږ به یې کوو که نه انشاءالله نو بابا په غوسه باندې راپاڅېدو نو مولانا صاحب دلته ویرېدو چې راغی راپسې باباجي بس اخري خبره کومه باباجي ورته وایي تا سره مې هېڅ کار نشته دی چې چا راوستی که نه هغوی سره به ګورم تاسو پوه شئ دا علما کرام ستاسو زه خو میلمه یم خپې به وباسم ځم به د الله نبي وایي چا دوی سره مینه وکړه که نه د ما سره مینه وکړه
چا ما سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه چا الله سره مینه وکړه الله به په خپله ذمهوارۍ جنت ته داخل کړي مینه به کوو که نه انشاءالله. ډېر یو لوی سړی تېر شوی د اوبو په غاړه ناست وایي دې اوبو کې یو لړم را روان و وایي داسې ونیو ډډې ته که ووایې که نه هغه ورله ټک ورکړه وایي د دې لړم سترګې نه وي اوبو طرف ته بیا منډې کړې د بیا راونیو بیا ټک ورکړو د به بچ کوو هغه به ورله ټکونه ورکول یو شاګرد ورسره و ډېر غوسه ناک و یاره صاحب وایي تی بچ کې او دا درله ټکونه درکوي سمې ورغوپکه چې پته یې ولګي داسې وایي که نه زما پسې مړه وایي خدای دې کافر د زمانې تیر کړي تی بچ کې او دا درله ټکونه درکوي پته نه لګي دا دومره نفرت چا اچولی دی په موږ کې. تاسو پوښتنه وکړئ د دې خپلو مولي صاحبانو دا په ټول صحاح سته کې نشته دا په بخاري ترمذي ابن ماجه کې نشته دا په قرآن کې نشته ټولې د محبت خبرې دي د بل د اوښکو د وچولو خبرې دي د بل د عزت د دفاع خبرې دي. تی بچ کې او دا درله ټکونه درکوي سمې ورغوپکه چې پته یې ولګي هغه ورته ډېره ښکلې خبره وکړه وایي دا لړم دی د ده فطرت دی بدي کول نو زه خو د محمد رسول الله غلام یم که نه نو زما څه فطرت دی نیکي کول چاته د طایف قصې کوئ چې په کاڼو یې وویشته ته خو وایې چې په ما یې سلام ونه چو زی پې ولې واچوم ولې دا څونه سړی دی او چې په منبر کېنې نو پیغمبر طایف ته لاړو خلکو په کاڼو وویشتو نو د دې څه مطلب دی خېټه پورې کاڼې وتړه په مړه خېټه وخوره ورغړه که ګاونډي نهر دی خیر دی په ودونو کې په ګانو بجانو په لکونو روپۍ شینده خیر دی خو که ستا مدرسې ته ضرورت دی ستا مولانا صاحب طالب علم ته ضرورت دی هغه ګاونډ کې کونډه به یې د واته بچي دي د چت لهړي مات دي هغوی ته ضرورت دی خیر دی دا د ایمان معیار نشي کېدی د لړم دی د فطرت دی بدي کول نو زه خو د محمد رسول الله امتی ما زما فطرت څه دی نیکي کول دی په خپله بدۍ کې دومره مخلص دی چې خپله بدي نه پرېږدي نو زه څنګه خپله نیکي پرېږدمه پرېږدو به خپله نیکي د څومره پریشانۍ چې دي که نه دا دلته کې دا دلته اوس موږ په دې لار روان وو که نه د ګاډي د پټرولو دا پیپ چې کوم دی دا کټ شوی و نو ګاډی بند شو همدغه وجه وه چې موږ لیټ شو زما په خیال 1 ګنټه زموږ ضایع شوه عبادت کې که حسن نشته مسلمانۍ کې مزه نشته او کور کې رزق کې برکت نشته مور خفه پلار خفه غمجن پریشانه نو وجه دا ده چې دلته بغض دومره انتها ته رسېدلی اے کاش برس جائے یوں ہی نور کی بارش ایمان کے شیشوں پہ بڑی گاز جمی ہے اے د ایمان په شیشو باندې دومره ګردونه پراته دي که نه ته لږ په دې باندې لاس راکاږه لږ د دې صفایي وکړه که نه دې کې به هر څه ډېر واضحه په نظر راځي انشاءالله عمل بکو کنه انشاءالله ټول عمرم بس دغه بغضونه وپالل دا نفرت دی دا بغض دی دا حسد دی د سرم په ډیران جګړه ده د سرم په پوله جګړه ده